نیباشا سره په دوبۍ کې په شو کې سو شو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ. که زموږ چینل باندې نوي زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو د پښتو ډرامو اداکاره او همداسې نور اداکاران تاسو ته پته ده چې دوبۍ ته د شو دپاره تللي وو. خو دې کې یو پټ راز هم شته چې هغه هیچا هم تر اوسه پورې نه ده ویلی او هر چا تر اوسه پورې پټ ساتلی ده. دوستانو د شو په دوران کې چې کله منیباشا ډانس کولو نو یو اشک پاسیرو او 2 لکه روپۍ په منیباشا باندې اونوستې چې اخر کې هغه سړی ډیر زیات په جذبه کې رالو او د منیباشا نه لاس ونیولو. دینه بعد سیکیورټي والا راغلل خو هغه کس د منیباشا لاس نه پرېښودو او دا ویل چې ما په 2 لکه روپۍ خرچه وکړه. نو بیا غیره بعد څه خلک رالل او هغه یې پوی کو نو صحیح ده تا پیسې ورکړې ته هغه وخت په جذبه کې وي نو دی خو دا مطلب نه چې دا ستا شوه او تا ترې نه لاس نیولی ده نو بیا یې د هغې لاس پرېښو. دوستانو داسې ډېرې زیاتې کیسې د فنکارانو په ژوند کې راځي خو هغه یې پټې ساتي. خو ورته کې زموږ یو ملګری موجود و هغه موږ ته دا کیسه وکړه او دا هم ممکن دی چې دا ویډیو ډېر زیات خلک فیسبوک ته هم اپلوډ کړي ځکه چې ورته ډېرو زیاتو خلکو ویډیو هم کوله. دا و زموږ نننی ویډیو. تاسو د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور نه ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.